د دوشنبې ورځې مهم او لنډ خبرونه. ترکي پانګوالو د ریاست الوزرا ادارې مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې د کانونو استخراج، د تولیدي کارخونو جوړول، د کرنې، انرژۍ، ټکنالوژۍ او یو شمېر نورو برخو کې پانګونه کوي. د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور له لوري د لوګر ولایت د سرخاب بند د ساتنې پروژه د څه باندې 11 میلیونه افغانیو په ارزښت پرانیستل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی ویلي چې هیواد کې د یوې واحدې رهبرۍ تر چتر لاندې یو اسلامي نظام حاکم شوی دی. د پوهنې وزارت ویاند وایي چې تیرو 2 کلونو کې د ښځینه‌و په ګډون له 40,000 څخه زیات ښوونکي پر دندو ګمارل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د روان کال په لیندۍ میاشت کې د څه باندې 1.8 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال په پرتله 12.5 میلیونه ډالره زیاتوالی ښیي. د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې په څه باندې 2900 جریبه ځمکه د نوي ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوې. د کندهار پوهنتون له طب پوهنځي څخه 88 زده کړیالان فارغ او د مسؤلینو، استادانو او کورنۍ غړو په شتون کې فراغت غونډه ترسره شوه. ننګرهار کې د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په لګښت 2 استنادي دیوالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د هیواد په شمال زون کې را 209 الفت قل اردو څخه 850 سرتیري فارغ شول. د غزني ښاروال مولوي محمد نبی حمزه وایي چې روان کال یې په دغه ولایت کې د 83 میلیونه افغانیو په لګښت 24 پروژې پلي کړي او پر 9 پروژو کار روان دی چې د تیر کال تر پایه به هغه هم بشپړې شي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 98,659 متریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي.